دریان د کونړ غازي آباد ولسوالۍ یوه تر ټولو ګڼ نفوسه سیمه چې تیرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله یې میشت خلک د ژوند له ډېرو اسانتیاوو بې برخې پاتې کړي. د دې سیمې اوسیدونکي په هیواد کې د شته ډاډمن امنیتي وضعیت په ټینګښت خوښ دي او زیاتوي چې اسلامي امارت او مرستندویه ادارو ته پکار دي څو دوی ته په خپله سیمه کې د خلکو اړتیا او غوښتنو ته په پام بنسټیزې پرمختیایي پروژې پلي کړي. سړک مشکلات ډېر دي ځکه چې دا سړک موږ شخصي لګښتونو باندې وهل شوی دی او داسې پراخ هم نه دی، نو معمولي صرف 4 ټیره پاس کېږي او 2 موټر هم پاس کېدی نه شي. نو اوس امن راغلی دی. زما ټول ادارو ته دا غوښتنه ده چې دا سړک باید ښه پوخ کړي او پراخ جوړ کړي، سیمټي کړي. دلته زموږ لیسا شته دی د کلي کې او نو تعمیرونه نشته، نو سرپناه ځای نشته. مثال اوړي دپاره نور همدغه شان دا خرابوي، نو باران راشي مثال هغې سرپناه نشته او که لیسا شته تعمیرونه نشته او کلینیک چې کوم دی نو کلینیک شته هغه هم تعمیر نه لري، شخصي کور کې نو صاحب استفاده اخلي. نو موږ غواړو چې دا لږ غټ شي، نو تعمیرونه جوړ شي، نو ټول د مسلمانانو د انسانانو د ستونزه حل شي. دریان دره چې د نښترو او نورو بوټو پراخ طبیعي ځنګلونه او پریمانه اوبه لري، اوسیدونکي وایي که حکومت یا دې سیمه کې د سړک جوړونې سربیره په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي نو د سیلانیانو په ورتګ سره به یې نه یوازې اقتصاد ښه شي بلکې سیمه به یې د سیل او سیاحت په یوه مناسب مرکز هم بدله شي. په همدې حال کې د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې په مرکزي او ولایتي کچه یې هڅې پیل کړي څو هغو سیمو کې چې تیرو کلونو کې د پرمختیایي چارو په برخه کې د حکومتونو له پاملرنې څنډې ته پاتې شوي د خلکو اړتیا او غوښتنو ته په کتو د بیارغونې اساسي چارې پیل کړي. دا چې الحمدلله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او بالخصوص د کونړ ولایت په هره دره کې امنیت دی، نو اسلامي امارت ته هم دغه د غرونو علاقې ته او هغه ولسونو ته چې دا 20 کاله د خدمتونو نه پاتې وو هغو ته کاملا توجه کړې ده. نو په بېلابېلو برخو کې په سړکونو کار روان دی، په ویالو باندې روان دی، په بندونو روان دی او الحمدلله د خلکو هغه غوښتنې چې 20 کالو کې نه وي پوره شوې انشاءالله هغه به پوره کېدو دي. د یادولو ده که څه هم واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره د کونړ ګڼو لرو پرتو سیمو ته تازه د سړکونو د جوړولو او نورو بنسټیزو پروژو چارې پیل شوي، خو لا هم یو شمېر سیمې شته چې اوسیدونکي یې له حکومت د رغونې پروژو غوښتنه کوي.